د انسان زړه څنګه وینه پمپ او وجود ته رسوي ژباړه ډاکټر نجیب ویال زړه یو عضلاتي ارګان دی د هر انسان زړه د هغې د موټي په اندازه وي د انسان زړه د هغې د سینې په قفس کې یوه کمه اندازه کیڼې خواته پروت دی زړه په لویه کې په دوه برخو ویشل شوی دی ښی برخه او چپه برخه دغه ویشنه د اکسیجن لرونکي او بې له اکسیجنه وینې پر اساس دی د انسان زړه په یوې دقیقې کې 15 کوټ یا 1.1 لیټره وینه پمپ کوي په 24 ساعتونو کې 100,000 ضربان کوي او په یو کال کې د ضربان شمیر 15 میلیونو ته رسیږي د کم اکسیجن لرونکي وینه په آسماني رنګ ښودل کیږي او د زړه ښی برخې ته راټولیږي ښی برخه ښی دهلیز یا رایټ ایټریم او ښی بطن یا رایټ وینټریکل لري کله چې ښی برخه وینه راټوله کړي نو بیا یې د روي ورید یا پلمنري ارټري له لارې سږو ته رسوي سږو ته د کم اکسیجن لرونکي وینې په رسیدو سره دغه وینه د نوي اخیستل شوي اکسیجن په وسیله پاکیږي اکسیجن لرونکي وینه چې په سره رنګ ښودل کیږي بیرته له سږو څخه د زړه کیڼې برخې ته ځي د زړه کیڼه برخه د کیڼ دهلیز یا لیفت ایټریم او کیڼ بطن یا لیفت وینټریکل څخه جوړه شوې ده پاکه شوې وینه د ایارټا شریان له لارې د وجود ټولو برخو ته رسیږي د انسان په زړه کې 4 والونه دي چې وینه په جریان کې ساتي د ښی بطن او سږو ترمنځ وال د پلمنري په نوم دی ټرایکاسپیډ وال له ښی دهلیز ښی بطن ته وینه رسوي او ایارټیک وال د کیڼ دهلیز او بطن ترمنځ دی او همدا ډول میټرال وال له سږو څخه زړه ته پاکه وینه راوړي د زړه هر وال د زړه له ضربان سره یو ځل خلاصیږي او بیا بیرته بندیږي د والونو خلاصیدل او بندیدل له یوې خوا دي یعنی وینه یې یوې خوا لیږدوي او بیرته پکې نه واپس کیږي د انسان زړه د ضربان په وخت کې فعال شمیرل کیږي او د دوه ضربانونو ترمنځ مودې ته یې د استراحت موده ویل کیږي هر کله چې زړه ضربان کوي نو د سیسټولي په نوم او هر کله چې استراحت وي نو د ډای اسټولي په نوم یادیږي د سیسټولي په وخت کې د زړه 4 واړه جوفونه سره ټولیږي او وینه وجود ته رسوي خو د ډای اسټولي په وخت کې 4 واړه جوفونه سره پراخه کیږي او له سږو ورته وینه رسیږي زړه په خپله هم وینې ته اړتیا لري او د پروتوپلازم په پار ورته وینه رسیږي د زړه د عضلو په سر راګونه شتون لري چې زړه د اکسیجن لرونکي وینې د رسونې مسؤلیت لري د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو پیښو او جریانونو په اړه د تازه پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي پاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي